شاعره ستا په شونډو چې خبره جوړېده، شاعره ستا په شونډو چې خبره جوړېده، خبرې چې دستي به ترې سندره جوړېده. نه خان زکات ویستلو نه یې رورو نه یې پلارو، ضرور به د ده پیغلې نه سوالګره جوړېده. زه ښه شوه چې په ستر شوه په کور شوه ګینې خدایږو، د دې نه به د زړونو سوداګره جوړېده. خدای شته چې فکرمند د هیچ چا د ځواب نه وه، خدای شته چې فکرمند د هیچ چا د ځواب نه وه، ستا مخکې به ترې هسې سره ډمبره جوړېده. ګرانو کتونکو السلام علیکم، ایاز جان زرار یم در سره د درون ماښام په خپرونه کې سره د خپل ګران ملګري زویب افریدي. تمه لرو چې ټول به راته رک روغ او خوشحاله یې. مینوالو د یوې مودې نه تاسو مینوالو غوښتنه کوله چې فکرمند صاحب له یو ځل بیا هم په درون ماښام کې موقع ورکړې، نو بالکل هم ستاسو غوښتنه موږ نن پوره کول لګیا یو. ښاغلی بسم الله فکرمند صاحب را سره په ننني خپرونه کې میلمه شوی دی. نو فکرمند صاحب ډېره زیاته مننه یو ځل بیا هم چې په خپرونه کې مو راله قیمتي وخت راکړو، هرکلی او ستړي مشي درته هم وایو. ډېره زیاته مننه کوم زرار صاحب. زه هم یو ځلې بیا تاسې چې کوم د درون ماښام سټاف دی د هغو ډېره زیاته مننه ادا کوم چې ما له په دویم ځل باندې راغلو. بیا په خصوصي توګه د هغو مینوالو چې چا تاسې مجبور کړي یو او بیا یې یو ځل ما خواله راورسولو، د هغو نه هم نړۍ مننه چې هغوی د شعرونو سره د پښتو سره دومره مینه لري چې د هغې په نتیجه کې تاسې غوندې هلکان تاسې غوندې زلمي لګیا دي او کور په کور او کوڅه په کوڅه ګرځي او دغسې د پښتو ژبې دا پروګرامونه ریکارډ کوي. نو د ټولو په مشترکه توګه ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. مینوالو ته دا هم معلوم وي چې دا د درون ماښام لومړی پړاو دی چې یو شاعر لا په دویم ځل ځي او دا سله ځي. یقینا چې دا د مینوالو غوښتنه وي چې یو شاعر لا موږ دوباره راغلو، نو یقینا چې ستاسو غوښتنه هم پوره شوه. فکرمند صاحب لنډه شل پېژندګلو را سره وکړه. مننه کوم شاید چې تا کوم مینوال دی، تا کوم اورېدونکي دي درون ماښام، هغوی ته به ما پته وي. ما خپله نامه بسم الله خان د باکرې سیمې سره تعلق لرم، د باکرې سیمې اوسېدونکی یم. نامه مې بسم الله، په ادبي دنیا کې فکرمند. نو دغه لنډه شان د پېژندګلو. نور مسافر یم، زیاتر وخت به بهر یم. مسافري په اوله هم را سره څه ووایه چې کله به انشاءالله مسافري خو ما تر دې حده وه تاسې سره چې کم وخت کې دا ما کړي پښتو ژبې پوره هره منډه. نو مسافري تر دې حده وه، بیا مې نیت کړی انشاءالله څه مو په دې لنډو ورځو کې که خیر وي. الله مو کامیاب کا. او یقینا چې فکرمند صاحب یو شمېر مینوال لري، نو مینوالو دپاره به فکرمند صاحب په ننني خپرونه کې تاسو څه پیرزو کوئ؟ مننه کوم، کوشش کوم چې د مینوالو د معیار مطابق وخېږم. یو غزل دی او د هغې نه وړاندې د بل غزل یو څو شعرونه دي چې سکون سیګرټه ستا د شنه لوګي نه راوباسم. سکون سیګرټه ستا د شنه لوګي نه راوباسم، و جانان به مې بیخي د خپل زړګي نه راوباسم. مننه. سکون سیګرټه ستا د شنه لوګي نه راوباسم، و جانان به مې بیخي د خپل زړګي نه راوباسم. او ما ځکه کړې ورخښې خپلې نوکې په سینه کې، ما ځکه کړې ورخښې خپلې نوکې په سینه کې، دا خپل ورکړی زړه د دې سړي نه راوباسم. مننه کوم. ما ځکه کړې ورخښې خپلې نوکې په سینه کې، دا خپل ورکړی زړه د دې سړي نه راوباسم. او زرار صاحب شعر دی: ارهټ پلاس په چغو د کوهي په غاړه جاړم، ارهټ پلاس په چغو د کوهي په غاړه جاړم، زه بیرته خپلې اوښکې د کوهي نه راوباسم. مننه کوم. ارهټ پلاس په چغو د کوهي په غاړه جاړم، زه بیرته خپلې اوښکې د کوهي نه راوباسم. شعر دی لږ شوخ دی ټولو نه په چې بلا دوکې دې وکړې خو اخر هم راته ګیر شوې. بلا دوکې دې وکړې، بلا دوکې دې وکړې خو اخر هم راته ګیر شوې، سرې وینې به دې اوس د اننګي نه راوباسم. مننه کوم. بلا دوکې دې وکړې خو اخر هم راته ګیر شوې، سرې وینې به دې اوس د اننګي نه راوباسم. مننه کوم. او د غزل مطلب ده چې د لاس گزار څنګه چې پاس اسمان ته نه رسیږي، د لاس گزار څنګه چې پاس اسمان ته نه رسیږي، داسې زما د درد کیسه درمان ته نه رسیږي. مننه. د لاس گزار څنګه چې پاس اسمان ته نه رسیږي، داسې زما د درد کیسه درمان ته نه رسیږي. او خدای دې د دې ټیکنالوژي بې خو بنیاد وباسي، خدای دې د دې ټیکنالوژي بې خو بنیاد وباسي، زما پیغام پکې زما جانان ته نه رسیږي. مننه کوم. خدای دې د دې ټیکنالوژي بې خو بنیاد وباسي، زما پیغام پکې زما جانان ته نه رسیږي. او شعر دی چې زه چې ته زد کوې نو را به یې وړم نه ده بده، زه چې ته زد کوې نو را به یې وړم نه ده بده، خو د چارګل ښایست په خدای پېزوان ته نه رسیږي. مننه کوم. او ما وړاندې شعر دی چې قدر به
کیږي د سړی پکې منم خو بیا هم قدر به کیږي د سړی پکې منم خو بیا هم د پیرې دور د ځوانۍ دوران ته نه رسیږي. مننه کوم وړاندې شعر دی چې اوس مې د زړه نه د یو چا د مینې باب اوښکې دی. اوس مې د زړه نه د یو چا د مینې باب اوښکې دی. اوس مې د اوښکو قافله ګریوان ته نه رسیږي. او مکتې شعر دی چې پرون جانانو فکرمنده نن یوازې یمه. پرون جانانو فکرمنده نن یوازې یمه. د نن باران خوند د پرون باران ته نه رسیږي. مننه کوم پرون جانانو فکرمنده نن یوازې یمه. د نن باران خوند د پرون باران ته نه رسیږي. ډېر فکرمند صاحب یو غزل سره بل هم شریکه ډېر خوند به وکړي. مننه کوم د وړاندې غزل مطلب څه په دا ډول دی چې د خپلې لیونې مینې حساب به درنه اخلم. د خپلې لیونې مینې حساب به درنه اخلم. دا یاد ساته په سرو لاسو ګلاب به درنه اخلم. ډېر مننه. وړاندې شعر دی چې ورځمه دوکانداره که سودا مو جوړېدله. درځمه دوکانداره که سودا مو جوړېدله. ټوپک پرې درکوم او کتاب به درنه اخلم. ډېر معیاري شعر. مننه کوم درځمه دوکانداره که سودا مو جوړېدله. ټوپک پرې درکوم او کتاب به درنه اخلم. او رمه پیدا کوم شپونکې د ځان نه جوړومه. رمه پیدا کوم شپونکې د ځان نه جوړومه. یو دانه شپېلې او یو رباب به درنه اخلم. مننه کوم وړاندې شعر دی چې یو ځل که زه د خپل کورني جنګ نه د روزګار شوم اټک باندې دې نه پرېږدم پنجاب به درنه اخلم. مننه کوم یو ځل که زه د خپل کورني جنګ نه د روزګار شوم اټک باندې دې نه پرېږدم پنجاب به درنه اخلم. وړاندې شعر دی چې ما اخلې که رقیب اخلې سوچ وکړه درنه لاړم. کومه مصره ده. مننه کوم ما اخلې که رقیب اخلې سوچ وکړه درنه لاړم. چې بیا راشم د کړي سوال جواب به درنه اخلم. مننه کوم ما اخلې که رقیب اخلې سوچ وکړه درنه لاړم. چې بیا راشم د کړي سوال جواب به درنه اخلم. او د مکتې شعر دی چې په غوږ کې فکرمنده زربوډې راته دا وویل. په غوږ کې فکرمنده زربوډې راته دا وویل. بس نور د روماني شاعري باب به درنه اخلم. باب درنه اخلم. ډېر ښکلي غزلونه فکرمند صاحب. نو ډېره زیاته مننه به مو وي که یو کلام ورسره بل هم شریکو ځکه چې مینوالو ډېر زیات دا غوښتنه کوله چې فکرمند صاحب کله هم تاسو میلمه کې نو یو شمېر غزلې دې ریکارډ کړئ یو کلام رسره بل هم شریکه. ډېره زیاته مننه کوم تاسو مو بالخصوص هغه مینوالو چې موږ سره دومره مینه لري د پښتو د ژبې سره دومره مینه لري نو زه هغوی ته سلام کوم. ډېره زیاته مننه یې کوم. وړاندې غزل وې ته ډالې کوم د هغې غزل نه وړاندې یو څو روماني شعرونه چې داداګانو ډک دي سم د نخرونه ډک دي. داداګانو ډک دي سم د نخرونه ډک دي. ښکلي د مکر ډک دي ښکلي د بانو نه ډک دي. مننه کوم داداګانو ډک دي سم د نخرونه ډک دي. ښکلي د مکر ډک دي ښکلي د بانو نه ډک دي. او قاضي صاحب دوی خو مظلومان دي په دوی ظلم کیږي. قاضي صاحب دوی خو مظلومان دي په دوی ظلم کیږي. قاضي جیلونه ولې بیا د پښتنو نه ډک دي. مننه کوم قاضي صاحب دوی خو مظلومان دي په دوی ظلم کیږي. قاضي جیلونه ولې بیا د پښتنو نه ډک دي. مننه کوم. وړاندې شعر دی پکې چې نه په دوا جوړیږي پیره نه په دم جوړیږي. نه په دوا جوړیږي پیره نه په دم جوړیږي. د مینانو زړونه ټول د وسوسو نه ډک دي. مننه کوم. او د غزل مطلب دا چې جانان سره بس نور زدبازي کول پکار دي. جانان سره بس نور زدبازي کول پکار دي. د بنګو د لوګي سره یاري کول پکار دي. مننه جانان سره بس نور زدبازي کول پکار دي. د بنګو د لوګي سره یاري کول پکار دي. او نصیب به د هم نشي زمانه جدا کړو. نصیب به د هم نشي زمانه جدا کړو. رقیب پسې ریباره جاسوسي کول پکار دي. مننه کوم نصیب به د هم نشي زمانه جدا کړو. رقیب پسې ریباره جاسوسي کول پکار دي. او وړاندې شعر دی چې منم چې په غزل کې د پیزوان ذکروم خوند کړي. منم چې په غزل کې د پیزوان ذکروم خوند کړي. پرچار خو په غزل کې د بنګړي کول پکار دي. مننه کوم. او وړاندې شعر دی چې ته هم خپله راستغه لهجه پرېږده زما یاره. ته هم خپله راستغه لهجه پرېږده زما یاره.
صحیح ده مال هم لږه نرمي کول پکار دی مننه کوم ته هم خپله داستغه لهجه پرېږده زما یاره صحیح ده مال هم لږه نرمي کول پکار دی او نن پاتې شو زمانه د رکیب په خوله رانغلو نن پاتې شو زمانه د رکیب په خوله رانغلو نن پاتې شو مکتاول دو نن پاتې شو زمانه د رکیب په خوله رانغلو نن ماله فکرمند خودکشي کول پکار او مقطع ثانی دو چې میندې کړو په ځان فکرمند لاړو لیونی شو میندې کړو په ځان فکرمند لاړو لیونی شو تراشه اوس غم د لیونی کول پکار دی تراشه اوس غم د لیونی کول پکار دی نو ډیره زیاته مننه درته وایي فکرمند صاحب چې په خپرونه کې مو یو ځل بیا وخت راکړو د هغو مینهوالو غوښتنه مو پوره کړه کوم چې زموږ نه بار بار غوښتنه کوله موږ ته یې کمنټونه کول موږ ته یې پیغامات رالیږل چې فکرمند صاحب یو ځل بیا په خپرونه کې میلمه کې نو د هغو د طرفه او زموږ د طرفه یو ځل بیا ډیره زیاته مننه زه هم یو ځل بیا تاسې دروند ماښام چې څومره شټاف دی د هغوی د هغو مینهوالو چا چې تاسو هڅولي چې ماله په دویم ځل باندې راغلو د هغو ټولو ډیره زیاته مننه ادا کوم او ډیره شکریا ادا کوم خدای مو راته لره او خدای مو همدغسې د پښتو د ژبې دپاره ټول عمر جګ جوړ او تر او تازه ساته ډیره مننه مینوالو په نننۍ خپرونه کې راسره تاسو د جمرود بکرآباد د سیمې ډیر خوږژبی شاعر مسافر لیکوال ښاغلی بسم الله فکرمند صاحب واورېدو تمه لرو چې دا خپرونه به تاسو خامخا خوښوئ د هغو ملګرو هم ډیره زیاته مننه چې موږ سره په ننني بنډار کې کېناستل جان محمد سراج افریدی بیت الله شیرزمین دوست محمد کاجل افریدی ګلزار خان او عصمت الله د دوی هم یوه نړۍ مننه او زموږ یو څو نور مینوال دي چې په مختلفو علاقو کې دي زموږ خپرونې خوښوي موږ ته پیغامات رالیږي زبیر افریدی دی رحیم نور اورکزی دی زین الله بیټنی دی اسد اورکزی فردوس افریدی عبیدالله مروت جوهر افریدی فرهاد خان او عزیز علم افریدی چرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ انشاءالله چې په روانه خپرونه کې به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربه ایاز جان زرار له سره د ټولو ملګرو ورکړي اجازات د لوی الله په امان